وایي نه چې ګیله همیشه د خپل ورور یا د خپل هغه کس نه کېږي چې زړه ته تاته نږدې وي. د پی ټي آی د ولس د پولیس د ریاست حکومت نه د صوبایي د ټولو نه زموږ یو ګیله هم ده، تپوس هم دی. نن دی روان دی اسلام آباد له د خپل لیډر عمران خان د رهایي د آخري کال په نامه باندې یو مارچ دی. حقې کېږي د خپل لیډر دپاره خلک خوارې کوي، محنتونه کوي، قربانۍ ورکوي. خو زما ګیله په دې ځای کې ده چې څه ورځې مخکې دلته پښتون قومي عدالت په نامه یو جرګه وه د پښتنو د ټولو مشرانو، هم پی ټي آی هم پکې رابلل شوی او صوبایي حکومت یې هم، بلکې چېرته هم چې د دې لیډران دي ورکران دي او راغلي هم وو. خو که تاسو کتلي صوبایي حکومت د لاندې ریب پولیسو د دې ادارې د دې سي په مونږ باندې شیلینګ کېدو، زمونږ په ملګري شهیدان شول، پکې ټاپیان شول، پکې انټرنیټ راته بند و، په کورونو چاپې پرېوتلې، اوس هم زندانونو کې دي ملګري سره خلاص شول. خیبر پښتونخوا د پی ټي آی ملګرو ریاست به همدا وي چې دا مونږ کار نه دی، دا پولیس زمونږ انډر کې نه دی، زمونږ لا حکم نه مني، د پنجاب نه ډایرکټ دی ته حکم دی. خو آئین د پاکستان همدا وایي چې د پېښور پولیس چې دی هم د دې ریاست د صوبایي حکومت د لاندې دی د پی ټي آی. پنجاب هم وزیر داخله چې کوم د پاکستان و محسن نقوي هغې وویل چې لاړ شي د هغې نه تپوس وکړئ، نو خو زما انډر نه دی. نن دی روان دی اسلام آباد لا، هماغه پولیس د دې سره باډي ګارډ کې روان دی، هماغه چې د پنجاب په حکم چلېدو صرف یو جرګې دپاره چې یو مخصوصه یو وړوکې غوندې علاقه کې د جرګه وه د پښتون غټ شی غټ یو کار و، ځکه چې د پښتنو د یووالي یو غټ کوشش و. خو نن چې د پی ټي آی ملګري روان دي په پېښور نه په ټوله صوبه کې کلیعام راځي ځي تر اټکه پورې لاړل، ایون همدا پولیس ورسره د ریاستي مشینري ده ورسره، امبولانسونه او فایر بریګیډ او د ریاست چې څومره مشینري ده اسکلیټر او د هر څه ورسره دی. هماغه پولیس نن د دې څوکیداره کوي تر پنجاب باندې چې دی یلغار کوي هماغه فوج خلاف چې دی وایي چې نواز شریف فوج راوستی دی او عمران خان د چا په فوج په امر یا ادارو په امر باندې په جیل کې دی. نو دی خو ډایرکټ دی د اصلي سره ور روان دی، باقاعده مسلح دی، ورسره لیندې دي، ورسره ډنډې دي، کفنونه په سرونو تړلي دي. خو دی نه چې دی په پېښور کې په یو ځای کې دی ته مزاحمت ونه شو. خو د پښتنو چې کله د قامي مسلو باندې راغونډوي، چې کله مونږ وایو چې د پښتنو ژوند چې دی خطر کې دی، مرګونه روان دي، ژوبلې روانې، دماکې روانې، ډرون روان دي، نو د دې په مخ کې بیا د خپل پښتون ولې د پنجاب استعمالوي. مونږ ګیله هم راځي، تپوس هم کوو، پښتون ته هم وایي تاسو هم تپوس وکئ چې آخر ولې چې ستاسو زما د بچو د کور او د ژوند او د علاقې او د هغه مسله وي د وطن، بیا مونږ پښتون ولې د پښتون خلاف استعمالیږو؟ ولې دا تپوس عام ورکر هم د پی ټي آی د حکومت نه کوي چې یاره نن چې دی ما سره هماغه پولیس روان دي، خو د پښتون چې کومه کله جرګه دلته روانه وه په هغې باندې مونږ شیلینګ کولو، مونږ ویشتل تړل. ای پی ټي آی ورکره، ای د پی ټي آی حکومته، که هر څوک وي، که د دې نه پس مخکې حکومتونه ټولو ته وایو چې تاریخ به هم معاف نه کړي او دا پښتون ولس به هم معاف نه کړي، ځکه چې دا خو اوس 2-3 مرګونو ژوبله خبره خو دا کم حالات اوس روان شول. د تیرار ډرون حملې وګورئ، د شیعه سني مسله په کورمه کې وګورئ، همدارنګې دا نورې مسلې وګورئ، د رزمک او د وزیرستان حالات وګورئ، نو دا خو به خدای مکه نور مرګونه ژوبلې کېږي. تاسو باید تاریخ یا د خلک معاف کړي، نو دې شي له سوچ وکړئ، باید دې شي باندې پی ټي آی ورکر هم د خپلې صوبې نه تپوس وکړي. مننه.